بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو خلکو د ما دا غوښتنه وکړه چې د کاناډا د 4 لکه ویزو په هکله باندې معلومات ورکړم. ما مخکې د کاناډا د 100,000 یا د 40,000 ویزو په هکله باندې معلومات ورکړي وو، مګر ما دا هم ویلي وو چې کاناډا هر کال 4 لکه نه زیاته دایمي اقامت ویزې ورکوي. نو په دې اساس باندې ډیرو خلکو د ما دا غوښتنه وکړه چې د کاناډا د 4 لکه ویزو په هکله باندې معلومات ورکړم او هغه د کومو پروګرامو لاندې دغه 4 لکه ویزې ورکول کیږي هغه معلومات هم ورکم. نو په دې پریزنټیشن کې ما غوښتي چې دغه معلومات د تاسو شریک کړم. د 4 لکه ویزې د کاناډا 4 لکه 11,000 ویزې په 2022 کال کې په نظر کې نیول شوې دي او د اقتصادي مهاجرت لاندې 2,41,500 ویزې په نظر کې نیول شوې دي چې دا د ټولو مهاجرتونو 58.8% ویزې کیږي. 1,03,500 ویزې د سپانسرشپ یا د فامیلی مهاجرت یا حمایتي مهاجرت لپاره په نظر کې نیول شوې دي چې هغه د ټولو مهاجرتونو 25% ویزې کیږي. دریمه کټګوري ویزې د بشري یا د انساني خواخوږۍ د مهاجرینو لپاره په نظر کې نیول شوي چې موږ مهاجر ورته وایو. هغه 6,000 ویزې دي. په دې کې په 2022 کال کې یا په آینده کالونو کې 40,000 ویزې د افغانانو لپاره په نظر کې نیول شوي دي. نو دا 2,41,000 اقتصادي مهاجرت، 1,13,500 د سپانسرشپ د مهاجرت ویزې، 6,000 د مهاجرینو ویزې، ټولې 4,11,000 ویزې کیږي. که تاسو د دوی فیصدي ته وګورئ، اقتصادي مهاجرت 58.8% ویزې ترلاسه کوي، سپانسرشپ یا فامیلی یا حمایتي مهاجرت 25.2% ویزې ترلاسه کوي او مهاجرین 14% ویزې ترلاسه کوي. د هرې کټګورۍ لاندې ډېرې برنامې دي چې زه فقط خلاصه په لاندې ډول تاسو ته وړاندې کوم. د اقتصادي مهاجرت لپاره ځینې شرطونه باید تاسو ولرئ چې هغو کټګورۍ لاندې ویزو لپاره تاسو مستحق وګڼل شئ. اول باید تاسو لوړ تحصیلات ولرئ، دویم تاسو کاري تخصصي تجربه ولرئ، دریم ځوان عمر ولرئ، پانګه یا سرمایه ولرئ، د انګلیسي یا فرانسوي ژبې ښه مهارت ولرئ. اقتصادي مهاجرت چې دی دا په نمرو باندې چلیږي، یعنی که هر چا ډیر نمرې ترلاسه کړي د هغوی د کامیابېدو یا د هغوی د دایمي اقامت د ترلاسه کولو چانس زیات دی. زه کولی شم په آینده برنامو کې تاسو ته د دې نمرې وښیم چې لوړ تحصیلات څومره نمرې لري، کاري تخصصي تجربه څومره نمرې لري، ځوان عمر څومره نمرې لري او دغسې نور شاخصونه څومره نمرې لري. که د هر چا څومره نمرې زیاتیږي په هغومره اندازه باندې د دوی د ویزو د ترلاسه کولو چانس زیاتیږي. اقتصادي مهاجرت لاندې برنامې لري. په دوی کې د ماهرو کارګرانو فدرالي برنامه ده. هغه څوک چې مدیر وي یا مسلکی تجربه ولري هغوی کولی شي چې دې برنامې لاندې اپلای وکړه. بله برنامه د ماهرو کسبګرو فدرالي برنامه ده. دا برنامه د هغه خلکو لپاره ده چې څوک کسبګر وي، لکه څوک نجار وي یا څوک نلدوان وي یا څوک دغسې نور کسبونه زده وي چې د هغوی کټګورۍ لاندې دوی غواړي چې کاناډا ته مهاجر شي. د کاناډا دننه تجربې کلاس بله کټګورۍ د هغو خلکو لپاره ده چې د کاناډا دننه وي، تجربه یې ترلاسه کړې یا غواړي چې د کاناډا دایمي اقامت ترلاسه کړي او په کاناډا کې دایمي پاتې شي. بله کټګورۍ د متشبثینو د خپلو کاروبارونو د اشخاص لپاره ده. هغه خلک چې غواړي په کاناډا کې سرمایه ګذاري وکړه، تجارت وکړه او ښې برنامې ولري، هغه غواړي چې په کاناډا کې دایمي اقامت ترلاسه کړي، نو کولی شي چې د دغو برنامو لاندې یا د دغې مشخصې برنامې لاندې اپلای وکړه او دایمي اقامت ترلاسه کړه. نورې برنامې چې دي د سوداګرۍ د پیلولو کلاس لپاره خاصې شوي دي، د ماشومانو یا د مشرانو د ساتنې کلاس لپاره خاص شوي دي. بله برنامه د مهاجرینو پانګوالو یا وینچر کپیټل کلاس برنامه ده او د دې نه علاوه د پانګوالو د کلاس برنامې هم شته. نو دغه برنامې چې دي دا د اقتصادي مهاجرینو لپاره دي. البته هره برنامه یې ځان ته شاخصونه لري، ځان ته شرایط لري، ځان ته نمرې ورکول کیږي. زه کولی شم چې دغه په آینده برنامو کې تاسو ته تشریح کړم.
سپانسرشپ یا حمایتي و مهاجرت چې په دې باندې څوک چې په کاناډا کې دي هغه د بهر څخه خلک سپانسر کوي او کاناډا ته راولي. په دې کې د وینې خپلوي شامله ده. څوک چې د وینې خپلوي ولري یعنی پلار او زوی او د وینې رابطه ولري هغه کولی شي چې یو څوک سپانسر کړه د بهر څخه. دویم زوی ولي باندې چې څوک نیولی وي هغه کولی شي چې ته بهر څخه یو څوک په زوی ولي ونیسي او کاناډا ته یې د زوی په حیث باندې راولي. دریم چې ډیره مشهوره کټګوري ده یا برنامه ده هغه د ښځې یا خاوند سپانسر کول دی چې اکثریت افغانان اول کاناډا ته راځي بیا وروسته دوی ښځه یا خاوند سپانسر کوي. دریمه عمومي کټګوري چې موږ مخکې یادوري وکړه هغه د بشري یا د انساني خواخوږي مهاجرت برنامه ده. کاناډا په دې کې 40,000 ویزې افغانانو ته ورکوي. ضرور نه ده چې دا په 2022 کال کې وي. د آینده کالونو لپاره کاناډا 40,000 ویزې افغانانو ته تخصیص کړي دي. د دې هم شرایط شته. په دې کې باید تاسو 5 خاص موارد ولرئ. تاسو سره باید د نژاد، دین، مذهب، ملیت، عضویت یا د سیاسي نظر د لحاظه ستاسو ژوند په خطر کې وي او د دې لامل تاسو په افغانستان کې یا په نورو هیوادونو کې ژوند نشئ کولای. د دې وجه نه تاسو غواړئ چې کاناډا ته راشئ. نو که دغه 5 موارد په تاسو کې وي او د دغه 5 مواردو له امله تاسو ژوند په خطر کې وي نو تاسو کولی شئ چې د دې برنامې لاندې کاناډا ته مهاجر شئ. البته پروسې اوږدې دي، ډیر شرایط لري چې هغه کولی شم زه بیا تاسو ته ستاسو د غوښتنې په اساس که دلچسپي لرئ زه بیا تاسو ته وړاندې کړم. د دې یو بل شرط دا دی چې تاسو باید د ملک نه بیرون وئ. که تاسو په افغانستان کې دننه وئ تاسو نشئ کولی چې د دې برنامې لاندې کاناډا ته مهاجر شئ. او بل شرط دا دی چې تاسو باید بیرته خپل ملک ته نشئ ستانه، یعنی خطر د ډیرې مودې دپاره وي. که خطر موقت وي او د منځه ځي نو بیا تاسو د دغه برنامې څخه استفاده نشئ کولی. او دا ډیره مشهوره برنامه ده. افغانان چې هر چیرته ځي دوی وایي چې موږ ریفیوجیز یا هیومانیټیرین کلاس د برنامې لاندې ځو او دوی کوشش کوي چې دغه برنامې لاندې ځانونه برابر کړي. مګر ما مخکې وویل چې د دې برنامې نه علاوه یا د دې کټګورۍ نه علاوه تاسو اقتصادي مهاجرت آپشن هم لرئ او تاسو د سپانسرشپ یا حمایوي مهاجرت آپشن هم لرئ چې په کاناډا کې تقریبا 58% خلک ټول اقتصادي مهاجرین دي او تقریبا 25% سپانسرشپ باندې راځي او ډیر کم تقریبا 14 یا 15% خلک د انساني خواخوږۍ د مهاجرت لاندې راځي چې په هغې کې افغانان هم شامل دي. نو دا د 4 لکه ویزو په هکله باندې لنډ معلومات و. که چیرته تاسې نورې پوښتنې لرئ د کاناډا د مهاجرینو په هکله باندې یا داسې عمومي د مهاجرت په هکله باندې چې که تاسو غواړئ چې معلومات ترلاسه کړئ نو تاسو کولی شئ چې په کمنټونو کې ما ته ووایاست یا ما ته ایمیل واستوئ یا ما ته خصوصي میسج واستوئ. زه به کوشش وکړم د هغې په هکله به تاسو ته معلومات راټول کړم تر څو تاسې د مهاجرت په هکله باندې ښه معلومات ولرئ. ډیره مننه. د خدای په امان.